بلکې جنگ باید د هغه ملکی اهداف ونه لري، اقتصادي اهداف باید څه ونه لري چې حمله په هغو اهدافو باندې څه وسی. په هغه اساس باندې ما توقع دا و چې بندر عباس په مسون وسیږي. بندر عباس خو کوم هغه نه لري، نظامی وجه نه لري. ولی جنگ کې نو تیری کیږي، قانون هم تیری کیږي. خپل جنگ معلوم نه دا قانوني ده کنه ده، تخصص په دغه ساحه کې نه لرم، خو ډیر خلک ممکن په دې کې شک او تردید ولري چې دا جنگ قانوني وسیږي، ممکن وایي چې دا غیر قانوني ده. نو نور بیا په جنگ کې چې د څه قسم کردار کوي نو حتما پکې اختلاف راځي. همدا مخکې ما واورېدل چې یو مخالف هغه یو اعتراض په امریکا باندې چې کیږي چې په ملکی هغه باندې حمله څنګه کېدلای شي. او هغه دا سفیر د امریکا په ملګرو ملتونو کې هغه یو څو دقیقې مخکې وویلې چې دغه اهداف چې دوی ولي دا هم نظامی دي او په دغه نظامی اهداف کې چې د ملکی هغه هم څه کیږي، یعنی دا باید سره بیل وسیږي.